ناپېژاندو کسانو په کندهار کې له 3 کسانو سرونه غوڅ کړل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ناپېژاندو وسلوالو د کندهار ولایت په مرکز کې د یوې کورنۍ له 3 غړو سرونه غوڅ کړي دي. دا پیښه تېره شپه د کندهار ښار په جندرما سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا ناپېژانده وسلوالو تېره شپه د دغه ښار د یو اوسېدونکي کور ته ننوتلي او له 2 ښځو او یو سړي یې سرونه غوڅ کړي دي. تر اوسه د دغه کار انګېزه او عاملین نه دي مشخص شوي. په کندهار ولایت کې د طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. 3 ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې د یو سړي سر غوڅ شوی و. دا ډول ډېرې پیښې د کورنۍ شخړو او شخصي دښمنیو له امله رامنځته کېږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.